نوی کور نوی ژوند د بی بی سی رادیویي ډرامه. لالباس خپه و چې میګوي شیدې کمی کړي. رحیم داد مشوره ورکړه چې له پردل دکاندار څخه د شیدو زیاتولو پیچکاری ورته واخلي او خپل میګو ته ورکړي. د لالباس زړه ته نه لوېده چې داسې پیچکاری دې هم بازار ته راغلی وي. اوس به له پردل څخه واورو چې رحیم داد ته کوم نوی کار ورسپاري. دا خو رحیم داد دی. صبر چې ورغږ کړم. رحیم دادا ورحیم دادا مهربانه باقي څه لږ دلته دکان ته راشه صاحب مهربانه. باقي دادا چې کنو خدا درځم. لږ تیز تیز ګامونه پورته کړه رحیم دادا مهربانه. ستړی مشي. باقي دادا چې کنو تو ستړی مشي پردله جوړ دی صاحب مهربانه. پردله شنه ګوله ګواکې څه ضرور کار دی را سره دی چې ستونه دې په نارو راپسې ستړی کړ. دا هیرجنتوب دی لکه چې نوی درته پیدا شوی. پخوا خو داسې نه وی رحیم دادا. د دنیا غمونه له بریاده ځان نه ویروي. ګواکې نور خو یې لا په ځای پرېږده. ها سپینه خبره وکړه چې د کوم کار دې راته ویلي وو. ولې د پیچکاریګانو خبره مې درته نه وه کړې. لا نښه یې دا چې درته مې وویل چې ډول دې څنګ ته واچوه او په ټول کلي کې د غواګانو د شیدو د زیاتېدو د پیچکارۍ خبره وکړه. ګواکې رایاده شوه. ستا لکه چې هېر شوي و صاحب مهربانه. ګواکې رانه هېر شوي نه وو. که رښتیا درله ویم که نه دا داسې که نو شپېره کلیوالو ته مې د خبره ورسوله خو په چا به دې منلې وې. څنګه یې نه منله صاحب مهربانه؟ اول خو لکه چې دا خبره ستا خپل زړه ته نه ده لوېدلې که څه؟ باقي څه ویم نو سم به دې په خبره پوه کړي وې. داسې به دې ورله ویلي وې چې اوه پیچکاری مو له غواګانو نه د شیدو مشک جوړوي. دا د چکن مشک په ځای پرېږده. ورله مې وویل چې ان د شیدو او دال دې جوړوي. ګواکې چې څومره مو وشي که نه عمر شیدې ته لسلی شي. ښه نو بیا به یو بل کار وکړو صاحب مهربانه. اوس خو مې پیچکارۍ راوړې دي. ویرېږم چې راباندې تاوان نه شي. ګواکې له تاوانه دې ساتلی اوسې. ووایه چې بل څه کار وکړو. زه به یو څو دانې پیچکارۍ درکړم. امانت یې در سره کېده. چا چې د به خبره باور نه کوو دا یوه لکه سوغات ورکړه. زما د خوا نه درته اجازه ده چې یو ځلې ګټه وویني بیا به یې خامخا په اخیستو پسې راځي. مخې ناظر ګل کم شومته دی. تا ته دې ویل چې له خیره سره په ټول ژوند مې ارامه شیبه ونه لیده. وی ناظره بیا څه ټکه در باندې لوېدلې ده چې داسې ژاړې او فریاد کوې؟ جبین ګلې ناظر ګل دې ټکو ته پیدا دی. له خیره سره دا مې له تا سره په دې کور کې د ژوند وروستۍ شېبې دي. ستا د لاسه مې یوه ورځ هم ارامه نه ده تېره شوې. ووایه چې بیا دې څه ګلان کرلي دي؟ تا ته دې ویل شي ناظر ګل دې زندان ته لوېږي زندان ته. ځان ته نه یم خفه. زه د زندان نایق یم. لور دې له مخې تا او عبدالقادر ګل ته مې زړه سوځي. وای 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 ووایه چې څوک دې زندان ته لیږي؟ لور دې له مخې سرور خان مې لیږي. سرور خان ناظر ګل دې له خیره سره بیا د تورو کوټو بندیوان کېږي. سرور خان خو ډېر ښه بني ادم دی. هغه په ناحقه څوک زندان ته نه لیږي. ناظر ګل د بېګناه مرغه دی. میږه مې هم د پخو اولادو نه دی ازار شوی. خو یوه غلطي رانه شوې ده. له خیره سره سرور خان مې هماغه غلطۍ کې زندان ته کږوي. وی د څه شي غلطي؟ د تعویل خانې د سپړلو خبر شوی. پوه شوی چې خلک بل څوک نه و زه وم. نو په تعویل خانه کې کنډه تا ایستلې وه؟
او دا بدله ما شوي. الله، دا کار تا کړی؟ او ښه دی چې در باندې خبر شوی. زه په تا غله باندې څه وکم؟ څومره ژر دی چې زندان ته کشولی شي، پرېږده چې کش دې کي. عجبې ګلې، ته خو د ناظر د زړه بلبله یې. ټول راز او نیاز مې ستا سره دی. لور دې له مخې که په توره شپه کې مې د سرور خان تعویلي خانه وسپړه او که له خیره سره بل هر کار ته مې لاس اچولی ستا په خاطر. پام چې دا خبره ونه کړې ناظره، ما تا سره د غریبۍ ژوند منلی دی. نه مې در نسره او سپین غوښتي او نه مې زربافته جامې. ستا د کور ودان وي، په دې پوهېږم. دا ته دې ویل شي ما ویل چې د خدای بښلي جبار خان خزانه ترلاسه کړم. لرې د له مخې تا او عبدالقادر ګل مې له بېوسۍ او غریبۍ نه بې خلاص کړم. ناظره، له لوږې مړه ښه یم، خو له شرمه مې مرګ نه دی خوښ. تا له تر اوسه نه یم پېژندلي. دا ته دې ویل شي اوس یوه لاره چاره راته وښیه چې څه وکړم. ته پوشه او سرور خان پوشه، پرېږده که زندان ته دې کشوي او که بل هر کار در باندې کوي، هماغسې دې وکړي. السلام علیکم عقلې لورې. وعلیکم سلام. ستړی مه شي پلاره. خیر یوسې عقلې لورې. مور دې چېرته ده؟ پخلنځي کې ده. کوای چې غږ ورته وکړم؟ نه غږ مور ته کوه، پرېږده چې خپل کار وکړي. سمه ده. که چای څکې چې په منډه یې درته راوړم پلاره؟ چایو ته مې زړه نه شي لورې. دا ووایه چې ته څنګه دلته ځان ته ناسته یې؟ بهر یخني ده، ځکه دلته ناسته یم. آفرین لورې، له یخنۍ ځان ساته، خدای مه کړه ناروغه نه شې، بیا به ټول درته خفه یو. کاش دلته څوک پر چا خفه کېدی. څه دې وویل؟ سم مې وانه اورېده لورې. هېڅ، ما ویل ناروغي نه مې د خدای ساتي. عقلې لورې، خیر خو به یي، داسې نارامه او خواشینې یې. څه درته ووایم پلاره، فکر مې ټول کاکاناوي ته خراب دی. ډېره ورته خواشینې یم. ښاپېرۍ ته ولې خواشینې یې؟ خدای مه کړه څه خو به پرې نه یې شوي. نه، څه پرې نه دي شوي. نو بیا دې دا خبره څنګه وکړه لورې؟ دا خبره مې ځکه وکړه چې کریم کاکا ورسره جنګ وکړه. ښه ده چې زه ورغلم او خوشې یې کړه، کنې نوره یم بهله. یو خو د دوی جوړه ونه شوه، بیا یې په څه خبره سره جنګ و. زه هم نه پوهېږم چې څه خبره وه، خو کریم کاکا ښاپېرۍ له ویښتو نیولې وه او هغې ژړل. ډېر مې زړه پېښوک شو پلاره. یاره دا خو هېڅ ښه کار نه دی کړی. کریم خو وړوکی هم نه دی چې داسې کارونه کوي. د کاکا ناوې ژوند یې دوزخ کړی پلاره. زما خو په دې کارونو له کریم کاکا نه بیخي زړه تور شوی. خیر، زه به له کریم سره خبرې وکړم چې نور له ښاپېرۍ سره ظلم زیاتی ونه کړي. کاش چې کریم کاکا ستا خبره ومني او کاکا ناوې مې لږه د آرام ساه واخلي. زه به ورته ووایم، خو هغه یې په یو غږ اوري او په بل یې باسي. اکبره، داسې ګوړه به درکړم چې هر څوک یې خوري نو درنه به پوښتنه کوي چې دا دې له کوم ځای نه راوړې صاحبه مهربانه. مقصد چې خرابه ګوړه رانه کړي نو ته دا یو ځل دا خولې ته واچوه چې په خوند دې پوه شي صاحبه مهربانه. ته راکه راته داسې ټوکه مې در سره وکړه پردله، رښتیا هم ډېره خوږه او پسته ګوړه ده. که نه ګوره زه خراب شی نه راوړم اکبره مهربانه، له بازار نه شی 2 روپۍ ګران خرڅوم خو ښه شی خرڅوم. که رښتیا درته ووایم ګوړه سهار کې له شنو چایو سره بېله مزه کوي. زما خو چې ګوړه نه وي چای مې نه تېرېږي. بالکل ګوړه خو جوړه شوې د شنه چای لپاره د صاحب مهربانه، خو سهار کې باید د شیدو چای وڅښل شي ځکه چې ډېره ګټه لري. رښتیا هم چې د شیدو چای ښه وي، موږ مخکې څښه، خو دا څه وخت کېږي چې پاتې دی. ولې پاتې صاحب مهربانه؟ زړه دې تور شو که څنګه؟ نه پردله، د زړه تورېدو خبره نه ده. نو بیا څه خبره ده صاحب مهربانه؟ میږو او غوا شیدې کمې کړي دي، ځکه سهار کې شین چای کوو، بله چاره نشته. اوهو، نو بیا دې ولې مخکې غږ نه کوو صاحب مهربانه؟ دا ښه ده چې ما درنه پوښتنه وکړه.
وایم چې هر مشکل راوته چاره هم راوتی. زه خو مې مال ته ډېر خواشینی یم. خدای دې اوس زر په سرلی کړي چې تازه واښه ورته ورسي او شیدې زیاتې کړي. مجبور یو چې ټول ژمی شین چای وڅښو. وایم چې بیخي ورته خواشینه نه شي صاحب مهربانه. دا خو کومه غټه ستونزه نه ده. ولې ستونزه نه ده؟ چې شنه واښه نه نو میږي او غواګانې به شیدې په څه شي وکړي؟ وایم داسې پیچکارۍ به درکړم چې په یو ځل کولو سره میږي شیدې زیاتوي. پردله هسې ټوکې مه کوه راسره. ټوکې نه کوم صاحب مهربانه، رښتیا وایم. څه ووایم نو؟ ما خو تر اوسه له چا نه دي اورېدلي چې داسې پیچکارۍ هم شته چې هغه د مالونو شیدې زیاتوي. دا دی اوس یې درته درښیم چې باور دې وشي. ته یو ځل 100 میږو ته یې وکړه، بیا به ورپسې خپله راځي. ښه اوس وایه چې څو دانې درته کېدم؟ نه پردله اوس مې نه دي په کار، مه یږده. خو تا ویل چې میږو مې شیدې کمې کړي. دا د شیدو زیاتوالی پیچکاري دي، کوم بل شی نه ده صاحب مهربانه. ویبه خو خبره دا ده پردله چې زه په خپل سر نه ځان ته دارو اخلم او نه هم څارویو ته. وایم مه ډارېږه صاحب مهربانه، دا داسې پیچکاري نه دي چې مال ته به دې ضرر ورسوي. ته خو یو ځل ورته وکړه، بیا وګوره چې څنګه شیدې زیاتوي. خفه کېږه مه پردله، زه به اول ځان پوه کړم چې رښتیا میږي په پیچکاریو شیدې زیاتوي که نه، بیا به یې درنه ویسم. نوی کور نوی ژوند د BBC رادیویي ډرامه. ناظر په ژړا کوټې ته راغی او بد حال جوړ کړی و. ماجبینه حیرانه وه چې ناظر کومې خبرې ته ځورېږي. ناظر وویل چې په تحویل خانه کې کنده د ایستلې وه او سرور خان له دې خبرې خبر شوی. له بلې خوا رحیمداد سربند کلي ته راغلی. راځئ ډرامه واورو چې لالباز ته یې څه شی راوړي. که دروازه خلاصه که لالبازه دا دی درغلم. اوس ستړی مه شې، په خیر رالی رحیمداد کاکا. خیر دی اوسې، ته ستړی مه شې. خو راځه کور ته که نه، راځه یو چای به وڅښو. چای دې جار شم لالبازه وراره، دا ده چې که نو کور ته نه درته راځم. خیر یې اوسې. هوا سړه ده، دلته به دې ساړه وشي. ته راځه کور ته. د چای لپاره نه یم راغلی، ګواکې یو سوغات مې درته راوړی دی. اسې چټي سوغات نه دی ښه، ډېر ګران بیه دی. سوغات؟ د څه شي سوغات؟ دا ونیسه. ویم دا مهربانه سړی څوک دی چې ما خوارکي ته سوغات را لېږلی دی؟ ګواکې دا سوغات پردل درته را لېږلی. پردل؟ نو څه شی دي پکې؟ ما خو دا کڅوړه خو نه کتله. یوه دانه د شیدو زیاتوالي پیچکاري پکې ده. دا پیچکاري دې میږې ته ور ولګوه، دا چې که نو له غولانځو به یې د شیدو ویالې وبهیږي. ستا د کور ودانې رحیمداد کاکا، دا پیچکارۍ به مې خامخا درنه اخیستې وې، خو زه پیسې نه لرم. دې ته یې وروړه او زما له خوا نه کور وداني م ورته ووایه. ساده ګل له ځان نه مه جوړوه لالبازه، پیسو میسو ته ضرورت نشته، ګواکې سر پسې مه ګرځوه. نه نو بیا دغسې خو یې نه اخلم. ما خو له اول درته وویل چې دا سوغات دی، او سوغات او توپه خلک په پیسو نه خرڅوي. دا د چکن نو پردل ویل چې یو ځل یې یوې میږې ته ور ولګوه چې رښتیا یې شیدې ورسره زیاتېږي که نه. ښه د پردل د کور وداني، خو
خدای دې اجرونه ورکړي. ګوره لالبازه ګواکې که د میږي شیدې ورسره ډېرې شوې که نه بیا نو یوه پیاله شیرچای په موږ باندې هم وڅښه. ولې نه په دواړو سترګو. زه به یو ځل یوې میږې ته ور ولګوم که شیدې ورسره ډېرې شوې بیا به نو له پردل څخه په نغدو پیسو د ټولو میږو لپاره پیچکاري راوړم. دا د چکنوکر سړی لالبازه دوکر سړي نه زار شم. بیخي عجیبه ده. ګواکې څنګه ته له ځان سره وخندل لالبازه؟ کومه خبره در په یاد شوه که څه؟ له تا نه به یې څه پټوم رحیمداد کاکا. زه پردل حیران کړم هغه له کومې دومره سخي شو چې اوس مفت پیچکاري خلکو ته ورکوي. نورې څه کې ګواکې مقصد چې ستا کار وشي. رښتیا وایي نور به نو سر پسې نه ګرځو. پردل ته مې سلامونه وایه که پیچکاري یو ښه تاثیر وکړو خامخا یې دوکان ته ورځم. ګواکې پردل ام پام دې نه پیچکاري درته رالېږلې ده ویلې که یې تاثیر وکړ بیا دې نو راشي او نورې به هم ورکړم. ګلالۍ دا ګیلاس مې راته ډک کړه. راکه ها در ونیسه. خیر یې چا زنګ وهلی؟ ښاپېرۍ ده. بلې ستړی مه شې ښاپېرۍ. ته ستړی مه شې ګلالۍ ورېندارې. څنګه یې په کور کې خیریت دی؟ شکر کراره کراري ده. ته څنګه یې په کور کې څال دی؟ مور او ورونه مې ښه دي؟ ټول ښه دي خو فهیم ناجوړه دی. ناروغي یې ورځ په ورځ زیاتېږي. ډېر ورته اندېښمنه یم. وی نو څه ته ورته ګورئ خو سره کلینیک ته بوځئ. ناروغ خو پخپله نه ښه کېږي. وی ګلالۍ ورېندارې زړه مې له تورو وینو ډک دی. کاشکې مې دومره څوک لرلی چې فهیم یې ډاکټر ته وړی وای. داسې مه وایه ښاپېرۍ. شکر بې کسه خو نه یې. تر دې کسه هم بدتره یم. نور مې مه پوښته. ولې کریم چیرې دی؟ هغه یې ولې ډاکټر ته نه وړي؟ خو خپل اولاد یې دی. کریم ته دې خدای هدایت ورکړي. فهیم او ډاکټر ته وړل خو یې په خپل ځای پرېږده. ما سره یې رویه داسې ده لکه دښمنه چې یم. ولې څه کیسه ده؟ کوم غم یې درته وژاړم. خدای دې په سمه لاره برابر کړي. ژاړه مه ښاپېرۍ. دا خبرې په تلیفون کې نه کېږي. بیا زه درځم او له نږدې سره غږېږو. ماما ښاپېرۍ پرېږده چې خبرې وکړي. ګوره ښاپېرۍ ته دا تلیفون ما ته راکړه. ته نور غږ مه لره. ښاپېرۍ پرېږده چې څه وایي. سمه ده. د ځمکې قواله مې بېرته د ببوله صندوق راواخیسته ګلالۍ ورېندارې. خو اوس کریم هره شېبه ګواښونه راته کوي. بله ورځ یې د سر تر ویښتانو کش کړم. سر مې داسې درد وکړ. ما ویل چې کوڅې مې له بیخه وختې. تلیفون یې ماته راکړه چې زه ورسره خبرې وکړم. سروره هغه نه ده خبره چې ته م راسره یې. پرېږده چې له اصلي کیسې خبر شم. غوټۍ وا غوټۍ تا ته وایم چېرته چې ځواب نه وایې؟ دلته په کوټه کې یم. ته وایې؟ یو ځل همدلته راووځه په کار مې. اوړه مې واخیستل. صبر چې دا لاسونه په اوبو کنګل کړم درځم. لږ زر کوه. دومره سس کار کوې چې د بنیادم زړه درته په تنګ شي. دومره سادي دې راباندې وکړه. څه کار دی دی؟ پیچکارۍ لاسته راغلې ده. پیچکارۍ؟ او ولې حیرانه شوې؟ څنګه حیرانه نه شم؟ دلته د غوجلې خوله کې درېدلی او پیچکارۍ دې لاس کې نیولې ده. د څه شي پیچکارۍ ده او چاته یې کوې؟ کور کې خو د خدای پاک په فضل څوک ناروغه نه دي. د کور کسانو ته نه ده. د میږي پیچکارۍ ده. لال بازه په تا څه چل شوی دی؟ پسه دي او که نه؟ میږي پیچکارۍ څه کوي؟ ټولې شکر دی روغې دي. دا دوا کوه چې خدای پاک دې نه ناروغه کوي. په همدغه میږو مو ژوند روان دی. نو بیا ووایه چې دا غټه پیچکارۍ دې څه ته راوړې ده؟ د دې وروستۍ لنګې میږو شیدې خو ته خپله وایې چې کمې دي. همدومره دي چې وری روي. د چا دپاره ستې نه بودېږي. چې پوهېږې نو بیا دې خبرې ته څه حاجت دی؟ حاجت یې دا دی غوټۍ چې دغه پیچکاري میږي ته وشي شیدې پرې زیاتېږي.
د رحیمداد خبره ویله میږه د شیدو مشک جوړیږي څومره چې تنه لوشلی شي بس لوشئ څه داسې به نه وي لال بازه همدغسې ده ما اورېدلي وو خو اخیستې مې نه وه پیسې را سره نه وي نو اوس دې څنګه واخیسته اوس مې پې پیسې نه دي ورکړي دغه یو دانه رحیمداد راله راکړه ویلې چې پردل دوکاندار ورکړې ده سوغات دی وړیا ده پردل څنګه سوغات درته رالیږلی هغه خو د څارویو ډاکټر نه دی چې پچکارېګانې خرڅوي هغه خپل دوکان ته ډېرې راوړي دي دغه یوه دانه یې د ازمیښت دپاره رالیږلې ده که ښه نتیجه یې ورکړه بیا به نور میږو ته په بیه ترېنه واخلم ښه اوس ته یوه میږه راته ونیسه چې زه پچکاري ورته ولګوم ورکې که لال بازه د څارویو ډاکټر ورته راوله په خپل سر درو نه بني ادم ته ښه دي او نه څارویو ته دا خبره مې څو ځلې د ډاکټرانو له خولې اورېدلې پچکارۍ خو مې د څارویو له ډاکټره نه ده اخیستې که نه ومې ویل چې پردل رالیږلې ده وګورو چې څه کېږي په رښتیا د میږې شیدې ډېرۍ او که نه اله شابه تا خو میږه راته ونیسه سروره دلته په انګړ کې څه شی کوې راسه کوټې ته لاړ شو لاس مې خوشې که کوټې ته نه ځم پوهېږم چې په غوسه یې خیر دی زما ومنه او غوسه مه کوه ګلالۍ نن را سره کار مه لره نه ستا منم او نه د بل چا چې هر څنګه شي ورځم او ورسره معلوموم یې چېرته ځې او له چا سره یې معلوموې ستا له بدماش ورور کریم سره یې معلوموم دا دومره موده مې ورته حوصله کړې ده نوره حوصله نشم کولی سروره داسې مه کوه ولې ونه کړم بدماشان چې هره بدماشي کوي همداسې ورته وګورم او ورته څه ونه وایم کریم زما بدماشي نه ده لیدلې زه الیاس کوم خو هغه په موږ لاره موندلې ده بدماشي نه ده کړې کریم ساده دی که نظره یې پاک دی هېڅ کینه نه ساتي هغه ښه پېژنم دا یې لومړی ځل نه دی تر اوسه مې ستا په خاطر ورته څه نه ویل خو اوس ستا خاطر هم نه کوم په جګړه هېڅ کار نه سمیږي سروره لا د بدو نه بتره کېږي یو ځل خبرې ورسره وکړه کېږي چې ستا خبره ومني په خبرو هره لانجه غوڅېږي ګلالۍ را سره مه ټینګېږه دا ځل داسې سبق ورکړم چې بیا ژوندی وي په ښاپېرۍ باندې ظلم ونه کړي ظلم یې نه دی کړی ته ووایې چې د څه شي ظلم یې کړی دی که ستا یا د بل چا له خولې مې اورېدلې وای نه به مې منلی خو د ښاپېرۍ ژړا مې اوس هم په غوږو کې انګازې کوي نیم ډېره خفه کړې ده ته به د ښاپېرۍ په خبره نه یې پوه شوی هغې د دې دپاره نه ژړل چې کریم خدای مکور باندې ظلم کړی دی د هغې زوی فهیم ناروغه دی هغه ته خفه ده ګلالۍ ووایه څه شی وایې زه ماشوم یم نه ماشوم نه یې شکر د لوی بني ادم یې عقل دې له ټولو نه پوخ دی پوهېږم داسې کار نه کوي چې لانجه د نور هم پسې لویه شي دا زه لانجه په لوی لاس لویوم کریم په زوره د ښاپېرۍ له خوښې پرته د هغې میراثي ځمکه خرڅوي قوله یې په چل ول ترې اخیستې وه داسې نه ده ښاپېرۍ د خپلې ځمکې کاغذ بیرته ترې اخیستی کریم ته یې زور ورکړی ځکه په ښاپېرۍ خور مې ژوند اور کړی دی سروره ته لږ سره خپل ماغزه په کراره که لږ په سړه سینه مې خبره واوره بیا چې هر څه کوې زه درته څه نه وایم نو څه وکړم د کریم ماغزه وران دي لږ په ارامۍ ورسره وغږېږه نصیحتونه دې نه اورم ګلالۍ وینه مې ورته په جوش ده خپله پوهېږم چې څه ورسره وکړم او څه ونه کړم چې هر څه وکړې زه دې نه پرېږدم چې په دې غوسه کې کریم پسې ورشي سروره نوی کور نوی ژوند د بی بی سی رادیویي ډرامه لالباز غوښتل چې میږې ته د شیدو د زیاتوالي پچکارۍ ولګوي غوټۍ دا کار خطرناک وباله په دې هکله د ویټرنر مشوره اړینه بلله خو لالباز خبره پر ځمکه وغورځوله او هغه پچکارۍ میږې ته ورکړه چې پردل ورته رالیږلې وه له بلې خوا سرور خان ګواښیږي چې د ناظر غوږونه به ورتاو کړي راځئ واورو چې کیسه څه ده
څنګه خوند سرور لاله پښتنه مکه وامه غلی ناست وې کټ کټ له خندا شین شوې زه د حیران کم کومه خبره در په یاد شوه څنګه ناظر مې را یاد شو هغه ته مې خندا راغله ناظر بیا څه کړي که درته ووایم نو تا ته به هم خندا درشي ته خو یې ووایه که نه ناظر لکه موږک زموږ تاویل خانې ته ننوتی اول ته یې لویه کنده کیندلې خو نور څه په لاس نه دي ورغلي یو زوړ بالاپوش یې راخیستی اوس یې له غاړې نشته کوي رښتیا هم ناظر داسې کارونه کوي چې سړی ورته حیران پاتې شي ما په هغه بالاپوش کې چې ولیده اوس یم چې یادوم خندا راځي ډېر بل رقم پکې ښکارېده نو ناظر په هغه بالاپوش څه کوي دا د خدای خوار نه کي هسې یې ځان ستړی کړی یو زوړ بالاپوش یې راویستی فکر کوي چې هغه زموږ د پلار خدای بخلي جبار خان بالاپوش دی کلک یې اغوستی خو فکر نه کوم چې پخواني بالاپوش پسې یې د کنده ویستې وي په هغې به څه وکړي که نه وای بیا هم یوه خبره هغه بالاپوش ما ته معلوم دی زموږ د پلرونو او نیکونو کوم شپون و دغه بالاپوش یې راخیستی خو ناظر هسې ځان غولی نه پوهېږم والا دومره خواري هسې نه ده کړې خامخا یې کوم بل څه لپاره دا کار کړی داسې کومه خبره نشته نو تا ورته ونه ویل چې هغه پخوانی بالاپوش یې څه ته اغوستی د بالاپوش په جیبونو کې یوناني درمل اچولي او په خلکو یې خرڅوي د خلکو تیریستل خو سم کار نه دی سرور لالا که ما ولیده پوی به یې کړم ته تیر شه زه یې راغواړم د څه شي لپاره یې راغواړې تاویل خانه کې په کنده ویستو مې ورته هم خندا راځي او هم غوسه یو ځل مې زړه وایي چې سم درس ورکم خو بیا د خدای له قاره وډار شم خیر دی لالا څه ورته مه وایه په ارامه یې پوه کړه چې بیا داسې کار ونه کړي همداسې خو پرېښودلې نه دي په کار احمده یو ځل پې خامخا غوږونه تاوم چې بیا په ژوند کې داسې خپل سري ونه کړي که څه ورته ونه وایم بیا یې سترګه نه سوځي هر څنګه چې درته ښه ښکاري لالا خو ناظر ساده زړی دی تېروتنه به ترې شوې وي خره امداده هره خبره چې یې زر یې راته ووایه چې دوکان ته ځم ناوخته شوې راباندې ښه ده چې رایاده دې کړه ما ویل صبر چې زه او ته یوازې شو نو درته وبوایم اوس خو ټول د کوټې نه ووتل زه او ته یوازې څه دې ویل غواړم د یوې موضوع په اړه در سره خبرې وکړم کریمه خدای دې خیر کړي د کومې موضوع په اړه را سره خبرې کوي خدای دې وکړي چې خبرې مې در باندې بدې ونه لګي او ښې سمې یې واورې ستا خبرې به ولې را باندې بدې لګېږي رحیم لاله هره خبره چې زر یې راته ووایه عاقل یې راته وویل چې کریم کاکا خاپیرۍ هسې پاسې وهي او ژړوي ته خاپیرۍ نه پېژنې لاله هغه ډېره سپین سترګې ښځه ده هر کار چې ورته پېښېږي په خپله یې په ځان کوي ولې هغې څه کړي شکر دی له هر چا تکړه ده ما خو تر اوسه نه دي لیدلي چې له تا سره یې ژبه کړي د کارونو پوښتنه یې مه کوه خو که په سمه پوه نه شوه بیا به یې زم خوښ شم تر اوسه خو مې لا ورته څه نه دي ویلي نو آخر هغې خوارې کړي څه دي چې ستا ورته داسې زړه ډک دی خاپیرۍ ته مې غوسه ځکه راځي چې زما د کارونو مخالفت کوي مخالفت ستا د کوم کار مخالفت یې کړی چې ته داسې وایې ما ته وایي ځمکه به نه خرڅوي نور مخالفت تور وي او که سپین نو دا خو درته ښه وایي کریمه ولې ښه وایي کریم دومره خوار نه دی چې لومړی به د ښځې نه اجازه اخلي او بیا به کار کوي زما په کار کې چې څوک کار لري همداسې به کړېږي نه داسې مه وایه کریمه هغه ملامته نه ده ته چې کومه ځمکه خرڅوې هغه ستا ځمکه نه د کاپیرۍ ده حق دی چې مخالفت وکړي لالا ته یې طرفداري مه کوه زه په خپل کار ښه پوهېږم تا ته ضرورت نشته چې زموږ ترمنځ راشي ګوره زه یې ستا له ښو ووایم کریمه ولې د خپل ژوند خوشحالۍ په غم بدلوې که بله خبره نه وي نو زه ځم دوکان ته چې ناوخته دې کړه راباندې ستړی مه شې ملک صاحب ادم خانه ته هم ستړی مه شې رحیم داده لږ په سره تېر شه څنګه یې دا د چې که نه د خدای پاک فضل دی
خپل حال دې راته وایه ملک صاحب. شکر دی زه هم ښه یم، بس عمر دی تېرېږي. لږ پس راتېر شه. په دې ورځو کې دی زمونږ کلي ته تګ او راتګ بیخي ډېر شوی رحیم داده. ګواکې رښتیا وایه ملک صاحب، په دې وروستیو ورځو کې څو وارې راغلم. مقصد چې خیر وي. توشیش مه کوه ملک صاحب، دا ده چې که نو لالباس سره مې کار و. خو هغه بله ورځ مې هم ولیدی چې د لالباس د دروازې مخې ته ولاړ وې. لږ پس راتې بیا د ویښتانو جوړولو ته یې دومره زر زر رسې که د کوم بل کار دی ورسره. د ویښتانو جوړولو ته یې نه یم راغلی، ګواکې پیچکارۍ مې ورته راوړې وې. پیچکارۍ پیچکارۍ؟ د څه شي پیچکارۍ؟ نیتوب دې پرېښود، اوس دې لکه ډاکټري پیل کړي که څه بله. ملک صاحب ګواکې لنډه بیا درته وکړم. پړدل خپل دوکان ته نوې پیچکارۍ راوړې وې، د دې لپاره چې لالباز په خپلو بېګو وازموي، نو زما په لاس یې ورته راولېږلې. لږ پس راته بیا پردل دومره سخي نه دی چې لالباز ته پیچکارۍ خوشي ورکړي. په کوم کار کې چې ګټه نه وي په ټول عمر یې نه کوي، پوه شوې که نه؟ دا خو دې بیخي زما د زړه خبره وکړه. دا ده چې که نو په نن زمانه کې هېڅوک هم داسې کار نه کوي چې ګټه پکې نه وي. دا خو ښکاره خبره ده. بس تر دې خبرو تېر شه ملک صاحب. ګواکې که دې زړه یي تم خپلو معلو ته د شیدو ډېرولو پیچکارۍ واخله. زه دومره بې عقل نه یم رحیم داده. لږ پس راتېر شه، ما ته د لالباز په سترګه مه ګوره، پوه شوې که نه؟ ولې؟ پردل نه بیا له کومه وترنر شو چې د خلکو مالونو ته پیچکارۍ ولګوي. زه خو مې د خپلو میږو او غواګانو دښمن نه یم چې د پردل خبره به منم. په دې خبره پسې مه ګرځه ملک صاحب، دا ده چې که نو عجیبې پیچکارۍ دي. لږ پس راتېر شه، په بل چا یې خرڅه که، زه یې نه غواړم. ملک صاحب ګواکې که یو وار له ګټې خبر شوې، بیا به هره ورځ د پردل دکان ته ور روانې او اخلې به. خوښې ستاینې مه کوه رحیم داده. لږ پس راتېر شه، خپله غریبي دې کوه، ورځه. ناصره، وا ناصره، څه وایې سرور خانه؟ دلته راشه چې په کار وي. دا دې نه راغله. دا یو دوه لرګي چې نور هم پې واچوم، بیا به نور ښه تېز شي. ناظره حاضر دی، تا ته دې ویل شي سرور خانه امر وکړه چې څه درته وکړم. نور هېڅ هم مه کوه، ستا له لاسه چا د خیر کار نه دی لیدلی. اوس دغه اور ته رانږدې شه. لرې د له مخې سرور خانه، دا اور خو ډېر بدې غوړنجې وهي. څه ته دې بل کړی دی؟ ډېرې پوښتنې مه کوه، زه چې څه درته وایم هماغسې وکړه. دلته راشه هله. په دواړه سترګو دا یې راغلی له خیره سره. اوف ډېر تېز دی. د بالاپوش ته زر له اوږې لرې که او په دې اور یې واچوه هله. څه شی؟ له ځانه کون راته مه جوړوه ناظره، وایم زر د بالاپوش په اور واچوه چې ځینې خلاص شي. دا څه وایې سرور خانه؟ لرې د له مخې زه تیار یم چې ځان ته اور واچوم او کباب کباب شم، خو د مرحوم جبار خان بالاپوش مې په دغو سرو لمبو باندې نه لورېږي. خوشې خوشې مه غږېږه، دا بالاپوش زما د پلار نه دی، ټوله ورځ له ځانه لګیا یو درواغ جوړوي. سرور خانه ما ټول عمر رښتیا ویلي، دروغ پېژنم هم نه. تا ته دې ویل شي که د مرحوم جبار خان بالاپوش اور ته واچو بې ګناهګار به شمه. مازغه مې مه خرابوه ناظره، خدای خبر د کوم شپانه بالاپوش دې راخیستی. زما د خدای بخیلي پلار شیان ما ته له تا نه ښه معلوم دي. زړه مې نه پرې کېږي له خیره سره، دا له دې بالاپوش سره ډېره بې وفایي ده. او ناظر ګل خو تا ته معلوم دی چې ډېر وفاداره بني ادم دی. زه ستا د خبرو حوصله نه لرم، که بالاپوش په همدغه اور ونه شئ له کوره به دې وباسم. زه سرور خانه قربان دې شم، راځه بله معامله به وکړو. لرې د له مخې زه دا بالاپوش ته د دې ایسته بیخي نه اغوندم. نو څه به کوې؟ کلک به یې په دسمال کې وتړم او اس به یې د کوټې په کونج کې راوسړو. تا ته دې ویل شي زړه به مې بېټه هډه شي. بس بس، د ټوکو اورېدو ته د نه یم ناست. زهره یې درته کوم، تر ګیرې دې نیسم چې دا ظلم مه کوه.
ته چې په پټه زموږ تاویل خانې ته لکه غل ننوتې هغه وخت به دې فکر کړی وم چې بالاپوش غم مه کوه ډېر زر به دې له کوره وشړم زر کوه اوس بالاپوش په اور کې واچوه لرې د لمبو کې چې نه یې باندې نو زه به دا خیالي او پخمني بالاپوش سرو لمبو ته ورګزار کوه ودا زر کوه ورته وسوله زما لاسانه بالاپوشه وی دا ته دې ویل شي په زړه مې زوپ راځي